جمهوریت په وخت کې دلته روسان دلته اوسېدل چې کله به عریضه پیدا سو یو غو په سرپرستی کې به د کارونه کول. هر لورته فضا د امنیت داخلي انجینرانو توان او قدرت او د دوی هغه لاسته راوړنې دي چې اوس موږ ماشاءالله د 100 میگا واټه تولید ظرفیت لرو. هر لورته فضا د امنیت ښکاري دا یمونږ له تارزي نغلو د برېښنا تولید او اوبو مدیریت تر ټولو ستره بنسټ ایښودنه. د کابل او اړوند سیمو اوسیدونکو د کورونو روښانه کولو او د سیندونو اوبو څخه د وړ ګټې اخیستنې او مدیریت لپاره د وخت شاهي نظام سرلاري د کابل سروبي ولسوالۍ کې د داسې یو بنسټ ډبره کېښوده چې د هیواد په کچه تر ټولو لوی د برېښنا تولید بند و. د 550 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو څخه یوازې له 380 میلیون متر مکعب اوبو څخه د برېښنا تولید کې د 4 توربینونو له لارې د 100 میگا واټه برېښنا تولید ظرفیت درلودو د لوی بند د قراردادي روسي کمپنۍ له لوري بشپړ شو. د بند جګوالی 110 متره او سور یې 380 متره دی چې 15.5 کیلومتر مربع ساحه اوبو احاطه کړې ده. د نغلو برېښنا تولید فابریکې جوړونې چارې د 1980 زیږدیز کال د اګست میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د 1980 کال فبرورۍ میاشتې په 14 نیټه کار بشپړ شو او د بند زیرمه تر ټاکلې ارتفاع پورې له اوبو ډکه شوه چې همدې سره د سپټمبر میاشتې په 13 نیټه لومړنی توربین او دویم توربین د نومبر میاشت کې فعال شو. دغه راز دریم توربین هم کابو 3 میاشتې وروسته فعالیت پیل کړو. د څلورم توربین فعالولو چارې یې کابو 8 کاله وروسته د 1994 زیږدیز کال په جولای کې بشپړې شوې. د یادو 4 توربینونو فعالېدو سره چې هر یو یې د 25 میگا واټه برېښنا تولید ظرفیت لري ټول ټال تولید یې 100 میگا واټو ته ورسېدو. د نغلو فابریکې تقریبا 4 توربینه لري او هر توربین 25 میگا واټ ظرفیت لري چې مجموعاً تقریبا 100 میگا واټ ظرفیت لري. هیواد کې د جګړو ناخوالو د لوی ارزښتناک تاسیسات بې اغېزې نه دي پرېښي خو د دې بنسټونو اړوند چارو سمبالونکي چې اوسمهال یې د تقاعد کلونه رانږدې شوي دي په ساتنه کې پوره زیار ګاللی دی. من تقریبا دلته 2-3 کاله دلته وظایف لرو کارمندي کړل ته الحمدلله د هر ستونزې هر وخت دلته حاضر شوي هر څونه مشکلاتونه چې موږ دا وخت تیر کړی دلته تیرو او الحمدلله د فابریکه د تر اوسه پورې ښه نورمال روان ده. د افغان انجینرانو له لوري نغلو برېښنا تولید فابریکې کې د تخنیکي سمونو او نوښتونو رامنځته کول. د نغلو برېښنا تولید فابریکې کې دا مهال 110 تنه تخنیکي کارکونکي چې مسلکي انجینران دي د تولیدي برېښنا تنظیم سربیره ګڼو اړوندو نورو برخو کې په کار بوخت دي او تر ټولو مهمه په دې تړاو ده چې نږدې 3 کاله وړاندې دلته یو شمېر چارې د روسیې هیواد تخنیکي کارکونکو له لوري پر مخ وړل کېدې خو اوس ټولې چارې په تر ټولو نوي ډول پیاوړي زیارکښه افغان مسلکي انجینران پر مخ وړي. جمهوریت په وخت کې دلته روسان دلته اوسېدل چې کله به عریضه پیدا سو یو غو په سرپرستی کې به د کارونه کول. لله الحمد ټول اوس خپل داخلي افغانان انجینران دي او موږ سره ښه تکړه ماشاءالله فني کسان دي یعنی هغه احساس نه کی چې موږ دلته بهرني انجینران راشي کار وکړي. د افغان مسلکي انجینرانو له لوري د برېښنا تولید فابریکو چارو پر مخ وړلو مهم بدلون د لوی لګښتونو مخنیوی کړی او د افغان مسلکي انجینرانو د تجربو پیاوړتیا ته هم لاره هواره شوې ده. د نغلو برېښنا تولید فابریکې بند کاسې کې د لسیزو رسوباتو تخنیکي ستنې د پخوانیو درنو تجهیزاتو پر ځای د نویو عصري تجهیزاتو نصب بدلون او رغونې د تولیدي او ویشل کیدونکي برېښنا سم مدیریت عصري سیستم پراختیا او بدلون د اړوند سبسټیشن نوي کول د تجهیزاتو آسانې رغونې لپاره د تخنیکي کارځای جوړول د بیټري بانکونو بیا رغونه او نوي کول د درنو تجهیزاتو لپاره اړتیاوړ تر ټولو ستر کرین جوړول او سلګونه نورې تخنیکي بیا رغونې او پراختیا چارې پکې
بشپړي شوي دي چې دا ټول د پیاوړو افغان انجینرانو پر مټ او زیار ترسره شوي دي. په مجموع کې په نغلو فابریکه کې تکړه با تجربه انجینر صاحبان لرو چې د هغوی له وختونو نه دلته وظایف اجرا کړي دي او هغه کارونه چې مخکې د امارت اسلامي نه دلته د جمهوریت په وخت کې خارجي کمپنیګانو کول یا خارجي انجینرانو کول ماشاءالله اوس هغه کارونه که د برق په بخش کې دي که د پروټکشن په بخش کې دي که د میخانیک حفظ و مراقبت په بخش کې دي که د بهر بردارۍ په بخش کې دي دغه ټول موږ له خپله داخلي انجینران سر ته رسوو او فعلا هم موږ د دغه سیزن لپاره چې اوس موږ 100 میګاواټه تولید لرو همدغه آمادګیګانې د همدغه داخلي انجینرانو توان او قدرت او د دوی هغه لاسته راوړنې دي چې اوس موږ ماشاءالله د 100 میګاواټه تولید هغه لرو ده ظرفیت لرو. له یادو نوښتونو سره ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي او د کارونو بهیر هم چټک شوی دی چې له دې بهیر څخه د برېښنا مسلکي انجینران هم خوښي څرګندوي. د نغلو د فابریکې ټول پرسونل او بل خصوص د پروټکشن د بخش انجینران 4 ساعته په همدې هلو ځلو کې دي چې څنګه وکولی شي نوي طرحې او خپل کارونه په څنګه ډول باندې ښه مخته یوسي. انشاءالله موږ په اطمینان سره ویلی شو چې موږ په تولید کې هیڅ مشکل نه لرو او هر څه نورمال دي. دلته د برېښنا مسلکي انجینران دوی ته له شته برابرو شویو اسانتیاوو خوښ دي او وایي چې د هیوادنۍ مینې له مخې ګرانو پیرودونکو ته په خدمت بوخت دي. موږ خپل هیواد ده او همدلته کار کوو همدغې ځای هم د کورنۍ نفقه ده. دا چې د تجهیزاتو کارېدنې سره یې نوي کولو او بیا رغونې ته اړتیا ده نو دلته د همدې مسلکي انجینرانو له لورې تخنیکي کارځای یا ورکشاپ کې تجهیزات هم جوړیږي چې دا چاره ګټوره تمامه شوې ده. تقریبا د دغه څو کلونو په جریان کې ډیر موټرونه له کاره لوېدلي پراته وو چې د دې شعبې د بیا ځلې پالېدو په خاطر نو هغه موټرونه ټول ترمیم سول او اوس د کار لاندې دي او استفاده ترې نه کېږي. د هغې په څنګ کې موږ د موټرونو د حفاظت په خاطر باندې کنټرولي او حفاظتي پنلونه مختلف پنلونه ډیزاین کړي دي او وایرنګ هم ورته کړی. نو همداسې د واټر پمپو کارونه هم کړي دي همداسې د LED پروجیکټورونو ایر کنډیشنونو مختلف بخشو کې کار کوو. د اوبو یو بند له لارې د برېښنا په کم یا زیاته کچه تولید په اسانه نه کیږي بلکې د ګڼو سیستمونو منظمولو د روغانیاتو او هوا څخه په ګټې اخیستنې او د زیارکښو تخنیکي کارکوونکو له لورې د چارو مدیریت سره چې د یو ملي احساس له مخې دلته راټول شوي د ګرانو پیرودونکو کورونو کارځایونو او صنعتي فابریکو ته برېښنا رسوي. دا برخه چې تولیدېږي د دې ماشین لپاره ډېر نور شیان ضرور دي مثلا لکه د هوا د تیل دي اوبه دي یخونکي سیستمونه دي نو چې یو د هغوی سیستمونه د هوا سیستم ده. هوا سیستم موږ لاندې په فابریکه کې تقریبا 6 د کمپریسورونه لرو چې دوی د 15 اتمسفره هوا تولیدوي او 4 اتمسفره 7 اتمسفره هوا تولیدوي خو موږ په فابریکه کې د 6 اتمسفره هوا نه استفاده کوو او دا ټانګونه چې تاسو ګورئ په 15 ټانګه کې تقریبا هر حجم د 10 متر مکعب پورې دا ځان سره ذخیره کولی شي او یو د 15 اتمسفره ټانک ده نو دا هوا چې هلته تولیدېږي راځي دلته په داخل د دې کې داسې یو سیستم ده چې مثلا د دې هغه اوبه په خپل خود به خود د دې نه اخراجېږي هلته د بدرف واورونه لري او ماشینونو ته باید موږ پاک هوا ورلیږو. دا زموږ ملي وجیبه ده دا د برېښنا شوار ده چې باید موږ روشنۍ راوړو او زموږ کارمندان کوشش کوي چې یوه لحظه هم د چا برخه ته نشي او روشنۍ ولري. د برېښنا تولید له دې لوی تولیدي فابریکې او له وارداتي سره یې یو ځای کول تنظیم او ساحو ته یې ویشل د یو برېښنا کوټ یا سبسټیشن له لارې کیږي چې د نغلو برېښنا سبسټیشن له پخواني سیستم څخه نوي عصري سیستم ته بدل شوی دی. دا سبسټیشن نوی سوی ده او په دې کې تکفازه ترانسفارمرونه نصب دي چې هر ترانسفارمر 40 میگا ولټ امپیر ظرفیت لري او 3 ترانسفارمرونه یو ترانسفارمر چې T1 په نوم باندې یادېږي او 3 نور T2 په نوم باندې یادېږي چې بیا هر یو ترانسفارمر د 2 میگا ولټ امپیر ظرفیت لري چې موږ په هر یو کې د 2 توربینو یا د 2 جنراتورو چې 25 میگا واټه تولید لري هغه په یو ترانسفارمر کې وصل کیږي.
له ټاکلي وخت مخکې د نغلو برېښنا تولید فابریکې تولید خپلې اعظمي کچې ته رسیدل. که څه هم د نغلو برېښنا تولید فابریکه د اوبو کمښت موسم کې یوازې 14 میګاواټه او یا هم له دې په کمه کچه تولید ته راټیټېږي او د تر ټولو لوړې کچې برېښنا تولید یې د اوړي موسم دی چې اعظمي حد ته د تولید لوړېدو څخه مخکې د ټولو توربینونو او تجهیزاتو تخنیکي څېړنه او سمونه بشپړېږي او وروسته بیا تولید ترې پیلېږي. خو سږکال د ورښتونو له امله د اوبو کچه زیاته شوې او له وخت مخکې د برېښنا اعظمي تولید پیل کړی دی. نو خوشبختانه چې دا د روزې له اخر لسیزې نه چې کوم بارانونه شروع شوي دي د اوبو راتلل هم زیات شوي دي. اوبو په کافي اندازه سره راغلي دي چې تقریبا اعظمي حد ته رسېدلي 100% کې اوس تولید لرو. د بند کاسې کې د رسوباتو تخنیکي ستنې اړتیا د لوړ لګښت پر ځای د ګلابي دروازې فعالېدو سره په کم لګښت د برېښنا مسلکي انجینرانو پر مټ په کمه موده کې ترسره شوه چې دا دروازه په کم لګښت جوړه او فعاله شوه په داسې حال کې چې بهرنۍ کمپنۍ د دې پروژې لپاره د 4 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. ګلابي دروازه خلاص شوه چې کافي رسوبات یې له خپل ځان سره له بند نه وایستل. دغه یو هغه وضع تقریبا په دغه باندې ډېر زیات مصارف راتلل د ګلابي په دروازه په ترمیم باندې. بانک جهاني تقریبا هغه ته ډېر په لکهاو په حتی د رسوباتو د تخلیل لپاره په میلیونونو ډالر نظر کې نیول شوي وو. خو دغه ټول د ګلابي دروازه ترمیم او د هغې جګول دا تقریبا په 2.5 لک افغانۍ باندې موږ سرته ورسول خلاص شو. د ګلابي دروازې له لارې د رسوباتو ایستنې لپاره تخنیکي پلان جوړ شوی چې له مخې په نوبتي ډول دا دروازه خلاصیږي چې د سږکال لومړنۍ پرچاوۍ یا پرانیستنې سره ترې له 1 میلیون متر مکعب زیات رسوبات ووتل. ځکه چې دا په سانه کې 100 متر مکعب اوبه وځي په د اوبو نه د خټو مقدار ډېر ده ځکه چې بیخ دا اوبه راکش کوي. د برېښنا تولید لپاره د دې ټولو هڅو او زیارونو ګاللو او لګښتونو په بدل کې د برېښنا رهبري او د برېښنا لوی تخنیکي کورنۍ غړي له ګرانو پیرودونکو غواړي چې د برېښنا لګښت پیسې پر وخت تحویل کړي، د برېښنا ضایعاتو مخنیوي کې له د افغانستان برېښنا شرکت سره د ملي احساس له مخې همکاري وکړي او د برېښنا سپما ته هم هر موسم کې ځانګړې پاملرنه وکړي. که ګران هیوادوال زموږ پیغام واوري نو دوی د کوشش وکړي چې لیډي ګروپونو نه کار واخلي، لکه مصرف وسایل نه کار واخلي. که چیرته دوی که مصرف وسایل استعمال کړي نو یو کور نه موږ به 10 کور روښانه کړو. که چیرته یو کور ډېر مصارف ولري نو موږ 10 کور نور نشو روښانه کولی. نو په دې حساب سره موږ وایو چې زموږ ګران هیوادوال هم به دوی پیسې سپما شي او هم به زموږ برخه ټولو همشرانو ته په یکسان ورسېږي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ ته تر ټولو ستر لومړیتوب دا دی چې د کورنۍ برېښنا تولید فابریکو کې د اړتیا وړ سمونې بشپړې کړي او تولید یې پراخ کړي. دغه راز کورني او بهرني پانګوال د نوي کیدونکي انرژۍ تولید برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د وارداتي برېښنا کچه 0 ته راښکته او کورنۍ تولید اعظمي حد ته لوړ شي. خدای مونږ له تا راځي بیخي یو ډېر مونږ له اوسني نظام راځي یو ډېر په خوند دغې زندګي یو ډېر ساده حریت مو پکې واخیستا خوښ له امارت اسلامي یو ډېر